سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. کیسه د ارلین په نوم د یوې نجلۍ څخه پیلېږي چې هغه د زنداني په توګه ښودل کېږي. د هغې تر غوږ لاندې 45 DH شمېره لیکل شوې ده چې دا ښیي حکومت د بیډ بیچ برخه ګرځولې ده، یعنې هغه خلک چې د ټولنې لپاره مناسب نه ګڼل کېږي. له دې وروسته هغه د ټکساس څخه د باندې یوې خطرناکې دښتې ته لیږدول کېږي چیرې چې دا ډول خلک باید په خپله ژوند وکړي. هلته پر لوحه باندې لیکل شوي وه چې دا سیمه نور د امریکا برخه نه ده او هیڅ قانون دلته نه عملي کېږي. زندانیانو ته یوازې یوه ډوډۍ او د اوبو یو بوتل ورکول کېږي. او بیا ارلین په هغه وچه دښته کې یوازې ګرځي. په لاره کې یو زوړ پرېښودل سوی موټر ویني. هغه پکښې کښېني خو موټر خراب و. نو هغه هلته یو څه وخت دمه کوي، لږ استراحت کوي او د وخت تېرولو لپاره میک اپ شروع کوي. بیا د خپل هلک ملګري عکس ته ګوري چې ناڅاپه په هنداره کې ویني 2 کسان د ګل په موټر کې په دې پسې روان دي. هغه له ویرې څخه منډه وهي خو نسي تښتېدلی. هغوی یې نیسي، بېهوښه کوي او له ځانه سره یې وړي. کله چې ارلین بیرته په هوښ کې راځي ځان تړلی ویني او ډېره ویریږي، خو چیغې هم نسي وهلی ځکه چې خوله یې تړلې وي. بیا تښتوونکی راځي، یو سړی هغې ته ستنه لګوي چې هغه بېهوښه کېږي او بیا یوه ښځه په بېرحمۍ سره د هغې لاس د یوې ارې په وسیله سره پرې کوي چې دا ډېره دردونکې او خطرناکه صحنه وه. وروسته یو خطرناکه حقیقت معلومیږي. دا خلک عادي انسانان نه دي بلکې د انسان غوښه خوړونکي یعنی ادمخواره دي. هغوی خلک نیسي او خوري یې. ارلین د ډېرې وینې بهېدو له امله بېهوښه کېږي. بیا هغه ښځه د ګرمې اوسپنې په وسیله سره د هغې زخم ورسوځي تر څو وینه ودرېږي. کله چې ارلین بیرته په هوښ کې راځي ګوري چې نه یوازې لاس یې پرې سوی دی بلکې یوه پښه یې هم پرې سوې ده. څو ورځې همداسې تړلې پاته کېږي او دا خلک ورو ورو د هغې نور اندامونه هم پرې کوي. په همدې وخت کې ارلین د باندې غږونه اوري او پوهیږي چې دوی نور خلک هم همدلته راوستلي دي. هغې فکر وکړ چې باید یو څه وکړي تر څو مړه نه سي. نو د تېښتې پلان جوړوي. یو ورځ ځان په کستان ډول سره چټلوي تر څو هغه ښځه کرکه ترې وکړي. هغې خلاصوي تر څو پاکه یې کړي. خو ارلین له فرصت څخه ګټه اخلي، د اوسپنې په وسیله سره پر هغې باندې حمله کوي او هغه لاندې پر ځمکه رالویږي. بیا په ډېر زحمت ځان کشوي او د تېښتې هڅه کوي. د خپلو پرې سوو اندامونو له امله هغه ډېره لرې نسي تللی، خو یو سکیټ بورډ پیدا کوي او پر هغه باندې حرکت کوي. د تودوخې له امله ډېره تږې کېږي او کمزوري کېږي تر دې چې نږدې مرګ ته رسېږي. خو بخت ورسره مرسته کوي. یو د راهب په څېر یو سړی راځي او هغه ژغوري. هغه یې په کڅوړه کې اچوي او یوې میاشتې سیمې چې کانفورټ نومیږي هلته یې وړي. هلته د خلکو پر هغې باندې زړه وسوځېدی او له هغې سره یې مرسته وکړه. 5 میاشتې وروسته ارلین یو څه ښه سوې وه. که څه هم اندامونه یې بیرته نه دي راغلي خو نوی ژوند یې پیل کړی دی. هغې ته مصنوعي پښه ورکول کېږي او عادي ګرځېدلی سي، خو لا هم د غچ احساس ورسره و. وروسته کیسه د میامي مین په نوم یو ظالم سړي ته راځي چې قاتل دی خو له خپلې لور سره ډېره مینه لري. هغه انسانان ښکاروي او خوري یې. د هغه ملګرې ماریا له دې ژوند څخه ستړې سوې ده. ارلین بیا د غچ لپاره دښتې ته ځي. هلته ماریا او هاني پیدا کوي. ماریا ارلین پیژني او هغه ورته وایي چې دا کار ما صرف د ژوندي پاتې کېدو لپاره کړی دی او اوس زه د دې ژوند څخه ستړی سوی یم. خو ارلین د هغې پر خبرو باور نه کوي. ماریا وژني خو پر هاني باندې زړه وسوځېدی او هغه یې له ځانه سره کانفورټ ته یوړه. په دې وخت کې یو فقیر سړي ارلین او هاني ولیدله. کله چې هاني هلته ورسېدل حیرانه پاته کېږي او له یوه سویګي سره مینه پیدا کوي. بل لور ته میامي مین د خپل لور په لټه کې دی. وروسته پوهېږي چې هغه په کمپوټ کې ده. په کمپوټ کې یو مشر ډریم دی چې خلک یې ډېر درناوی کوي. یوه شپه په میله کې ارلین نشه کېږي او هاني ترې جلا کېږي. ډریم هاني خپل کور ته بیایي. کله چې ارلین پوه شول چې هاني ورکه ده د کمپوټ څخه وځي او په دښته کې ګرځي تر دې چې په ناڅاپي ډول سره له میامي مین سره مخ کېږي. خو نه پوهېږي چې همدا سړی د هغې د بدبختي اصلي لامل دی. هغه لا هم له هغه سړي سره خبرې کوي او آن هغه په غېږه کې نیسي. په داسې حال کې چې میامي سړی چوپ ولاړ دی او دا هر څه ګوري. بل سهار کله چې ارلین له خوب څخه راویښېږي نو حیرانه پاته کېږي ځکه چې د هغې مصنوعي پښه ورکه سوې ده او بیا هم په دښته کې په بېوسه حالت کې پاته ده. لږ وروسته میامي سړی د هغې مخې ته راځي او د هغې مصنوعي پښه بیرته ورکوي او ورته وایي
چې هغه له کمپورټ څخه ډیر لیري ده او له دې پښې پرته هلته رسیدل ناممکنه دي. بیا هغه د هاني انځور ورته ښیي او د هغې څخه پوښتنه کوي چې آیا دا انجلۍ تا لیدلې ده او که نه، خو ارلین انکار کوي. میامي سړی پر هغې باندې باور نه کوي او هغې ته ګواښ کوي چې یا به ما کمفورټ ته بیایې چې زه هلته ورننوځم او هاني پیدا کړم، که نه نو زه به تا ووژنم او پاته بدن به دې هم وخورم. د دې خبرې په اورېدو سره ارلین د بېوسۍ له امله د هغه غوښتنې مني. ناڅاپه یو بل سړی پر موټرسایکل باندې راځي او د پیټرولو پر ځای له ارلین سره معامله کوي. میامي سړی لومړی لږ زړه نازړه و، خو بیا یې منلو ته تیار سو. هغه سړي په زور سره ارلین له ځانه سره یوړه او ارلین په ژړا کې د مرستې غوښتنه کوله. بیا ناڅاپه په کیسه کې لوی بدلون راځي. میامي سړی شاته ګرځي او پر هغه سړي باندې د چاقو یو ګزار کوي. مخکې له دې چې هغه یو څه وکړي، دوهم چاقو هم پر هغه باندې لګیږي او هغه سمدستي مړ کیږي. اوس میامي سړي سره موټرسایکل هم شته چې مخ ته ولاړ سي او غوښه هم لري چې ویې خوري. له دې وروسته دواړه یو ځای سفر پیلوي. په لاره کې کله چې ارلین ادرار ته اړتیا پیدا کیږي، هغوی لږ استراحت کوي. په همدې وخت کې ناڅاپه سخت د شګو توپان راولاړېږي چې ارلین په بشپړه توګه سره په ځان کې نیسي. میامي سړی سمدستي د هغې د ژغورلو لپاره منډې وهي، یوه لویه ټوټه ټوکر پر هغې باندې اچوي او هغه له توپان څخه ژغوري چې په دې کار سره ارلین ډېره اغېزمنه کیږي. کله چې شپه سوه او دواړه د آرام لپاره یو ځای پاته کیږي، هلته میامي سړی د هغه مړه سوي سړي لاس خوري. د دې صحنې په لیدو سره ارلین د هغه څخه پوښتنه کوي چې ته څنګه د دې خطرناکې ډلې برخه وګرځېدلې. هغه ورته وایي چې زه ناقانونه کډوال یم، له کیوبا څخه امریکا ته راغلی وم او په میامي کې مې د ټاټو جوړولو کار کوي. ارلین د دې خبرې په اورېدو سره هیڅ نه حیرانه کیږي، نو د هغه څخه د سریال نمبر غوښتنه کوي. کله چې هغه ور وښوي، ارلین له موقع څخه ګټه اخلي او له هغه څخه چاقو حمله کوي. ارلین هغه ته ګواښ کوي چې زه به دې ووژنم او ورته وایي چې زه له هغو خلکو څخه کرکه لرم چې د انسانانو غوښه خوري. خو میامي سړی نه ویریږي او وایي چې دا کار یوازې د دې لپاره کوي چې په دښته کې ژوند ډیر سخت دی. ناڅاپه د مرمۍ یو غږ اورېدل کیږي او یو مرمۍ د میامي سړي پر سینه باندې لګیږي. معلومه سوه چې دا مرمۍ د هغه سړي له خوا څخه ویشتل سوې وه چې د وحشي حیواناتو له ډلې څخه تښتېدلی و. هغه له ارلین څخه غواړي چې د هغه په موټرسایکل باندې کښېني، چې دا کار ارلین لږ په شک کې واچوله. له لږ فکر وروسته ارلین پرېکړه کوي چې له هغه سړي سره ولاړه سي او زخمي میامي سړی همدلته یوازې پرېږدي. د څه وخت څخه وروسته ارلین بیرته کمفورټ ته رسیږي. هلته هغه سړی ورته وایي چې هغه نور نوې بندي ده او د هغې نمبر 8528 دی. ارلین خپل عادي ژوند بیا پیلوي، خو د میامي سړي په اړه باندې لږ فکر کوي چې هغه به ژوندی وي او که به مړ سوی وي. بله ورځ هغه ډېره بېقراره او ناراحته کیږي او بیرته دښتې ته ورځي چې هغه پیدا کړي، خو میامي سړی نه پیدا کوي. یوازې د هغه د رسم کتابچه پیدا کوي. بل خوا میامي سړی د مرګ په حال کې پروت دی، خو یو فقیر سړی هغه پیدا کوي، خپل کلي ته یې وړي، درملنه یې کوي او خواړه ورکوي. په کور کې ارلین د هغه کتابچه ګوري چې په کې هر ځای د هاني انځور رسم سوی و، چې په دې سره یې اندېښنه نوره هم زیاته سوه. وروسته هغه اعلانونه جوړوي او په ټوله کلي کې یې ویشي، خو هیڅوک مرسته نسي ورسره کولی. یو ورځ هغه ویني چې ډېرې امیدوارې ښځې راوځي او هاني هم له هغوی سره ورسره ده. بیا معلومیږي چې هاني له ډېر وخت راهیسې د ډریم سره ژوند کوي. هلته ښه خواړه او اسانتیاوې لري. په دې وخت کې میامي سړی ښه کیږي او هغه له فقیر څخه مننه کوي او د خپلې لور د پیدا کولو لپاره حرکت کوي. بل لور ته ارلین پرېکړه کوي چې د ډریم ماڼۍ ته ولاړه سي او هاني پیدا کړي. کله چې هلته ورننوځي، ډېرو امیدوارو ښځو ته حیرانه کیږي. هغه پوهیږي چې ډریم دا ښځې د خپل عیاش ژوند لپاره کاروي او په هغوی باندې ناقانونه نشهیي توکي جوړوي. ځکه چې هلته قانون نسته، نو هغه په بشپړ ډول سره له سزا څخه خوندي دی. هغه بندیانو ته ښه ژوند ورکوي، نو په دې خاطر هیڅوک له هغه سره هیڅ مخالفت نه کوي. ارلین ځان داسې ښیي لکه د هغه په خبرو باندې چې ډېر باور کړی وي او له هغه سره یې مینه پیدا سوې وي، او هغه ډریم ته وړاندیز کوي چې زه هم غواړم ستا ساتونکی سم. ډریم ډېر خوشحاله کیږي او یوې ښځې ته وایي چې ارلین هم د همدې ځای لپاره چمتو کړي. کله چې ارلین کوټې ته ورننوځي، بیا تشناب ته ځي او له خپلې مصنوعي پښې څخه یوه توپنچه راباسي. کله چې ښځه راځي، نو ارلین پر هغې باندې توپنچه نیسي او هغه له ځانه سره بندي کوي.
بیا له ډریم څخه غواړي چې هاني ورته وسپاري. ډریم په بېوسۍ سره دا خبره مني. ارلین له هاني او خرګوش سره د باندې وځي او هغه ښځه هم له ځانه سره په موټر کې وړي. خو بیا لږ وروسته هغه ښځه خوشي کوي. له څه وخت څخه وروسته ارلین او هاني له میامي سړي سره مخ کېږي. کله چې هغه خپله لور ولیدل ډېر خوشحاله کېږي او په غېږ کې یې نیسي او له ارلین څخه مننه کوي. بیا هغه غواړي چې بیرته ولاړ سي، خو ارلین یې دروي او ورته وایي چې ما هم له ځانه سره یوسه. میامي سړی لومړی انکار کوي او وایي چې دا دښته د ښځو لپاره خوندي ځای نه دی، خو ارلین یې نه مني. له لږ بحث وروسته میامي سړی دا خبره مني. هاني خپل پلار ته وایي چې ما ته به ډریم سپیګټي پخوله، اوس یې زړه غواړي چې بیا سپیګټي وخوري. میامي سړی هیڅ نه لري نو خرګوش نیسي او حلالوي یې. ارلین او هاني خپلې سترګې پټوي. په وروستۍ صحنه کې درې واړه د اور تر څنګ ناست دي او لکه یوه کورنۍ یو ځای خواړه خوري. خو هاني ژاړي کله چې خپل خرګوش د اور په لمبو کې ولیدي. په همدې سره د فلم کیسه همدلته پای ته رسیږي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.